مړی وشو یره بس الله به لیکلې وه ګاډي باندې سړی و یره بس الله به لیکلې وه هلکه چې الله به لیکلې وه نو ستا لور که چا د لاسه ونیوله نو مړي بیا ولیکئ خو لیکلې وه که او چې ته کله بیمار شي چې ته وایي چې الله به لیکلي وو دا بیماري به الله لیکلې وه نو بیا ډاکټر له ولې ځي د الله لیکلو نه ځان خلاصوي هلکه او دا 3 ورځې پس چې جوړ شي ولې د الله لیکل دې وران کړل دا خبرې د جبر دي دا اسلام سره تعلق الله تعالی داسې څه خبرې لیکلي د تقدیر په نامه چې کم خلق څه شی یادوي چې تقدیر دې د ټولو خلقو په باره کې لیکلي دي دا بدل تمري دا به داسې مري دا به داسې مري دا به داسې مري دا تقدیر دی و هغې نه څوک وتلی نشي دا قرآن سره تعلق ځکه که الله دا لیکلي وي چې ته به داسې مرې د دغه د لاسه به مرې په دغه ټایم به مرې په دغې ګولۍ به مرې په دغه ځای به مرې بیا چې الله تعالی معافي نیسي بد کوي که نه کوي هلکه دا خو الله لیکلي دي چې داسې به کېږي اوس مجبور یم چې تا مړ کړمه یاره الله داسې لیکلي وو چې تا به د کمره پلانیر غړوي دا که ما نه وی غړولی خو بیا خو زه کافر کېدمه په خبره پوهېږي یو دی د الله علم چې الله ته پته ده چې کېږي به څه دا شته یو دی تقدیر چې الله لیکلي دي چې داسې به کېږي دا سوچه دروغ دی الله علم شته د تقدیر په نامه چې مسلمان څه وایي دا سوچه دروغ وایي الله تعالی هیڅ چاته داسې نه دي لیکلي چې ته به خامخا دلته مرې او ورته پته ده چې دی به دلته مري خو تاله داسې نه دي لیکلي تاله داسې لیکلي دي چې که د سړي بچي په شان ګرځې ناکاره کارونه نه کوي چرسونه نه څکې نشې نه کوي ایسونه نه کوي بېکاره خوراکونه نه کوي نو 200 کالو تم کېدای شي ستا ژوند ورسي صحت به دې ټیټ او که بیا دا ګند به پارو دا نشې تماشې نو 500 کالو کې به ټپي کېږي اوس الله ته دا پته ده چې زه دې پېژنم د کم اصل بچی ته په نشو ځان 40 کې وجنه دا د الله علم دی دا تقدیر علم ځان ته شی دی هغه په تا باندې زبردستی نه کوي او دا قرآن وایي چې د مشرکانو طریقه ده الله تعالی فرمایي سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء الله فرمایي ډېر زر دی چې بېوقوف خلق مشرکان خلق به وایي چې که چېرې خوښه وی د الله نو موږ به شرک نه وی کړی نه به مو پلارانو کړی وی او نه به مو څه شی حرام کړی وی که د الله خوښه نه وی موږ به شرک نه مطلب یې دا دی چې دا شرک موږ ته چا لیکلی وی او ته م وایي چې الله لیکلی دی نو بیا په تا او په مشرک کې څه فرق شته جواب خو راکوه که نه زه خو دې اوس پوهوم ورباندې داسې نه چې په پټو سترګو د نه او غواړم مشرک وایي چې که د الله خوښه نه وی ما به شرک نه وی کړی او تا ته ملام وایي چې دا ته څه کوې د الله لیکلي دي د الله خوښه ده هسې ته په ایمان وایې د مشرک خبره او د ستا د ملا خبره یوه نه ده قرآن وایي که چېرې مشرکان وایي چې که چېرې خوښه وی د الله نو نه به موږ مشرکان وی نه به مو پلارانو نه به م څه شی حرام کړی وی الله جواب ورکوي کذلک کذب الذین من قبلهم دغه شان گندگی دغه شان غلطه عقیده دغه شان تکذیب د دوی مشرانو هم کړی و هغو به هم دغه وي چې الله لیکلي دي بس که نه حتی ذاقو بأسنا وایي دقه ګډې وډې به یې ویلې چې وایي څکلو عذاب زمونږ قل اوس ورته ووایه هل عندکم من علم چې ته وایي چې دا هر څه الله لیکلي وي او د الله په خوښه او د هغه په مرضۍ دا کارونه کېږي نو الله فرمایي هل عندکم من علم شته تاسو سره څه دلیل فتخرجوه لنا چې موږ ته یې راوښایې وښایې موږ ته په قرآن کې یو آیت خو وښایې چې الله تعالی دغسې کړي وي چې ته به خامخا که ښه خوراک کوې که بد کوې خامخا به 40 کې مرې او که خو ډاکټرانو له ورشې او که بدو له ته به خامخا مرې نو که الله داسې لیکلي وي بیا خو چې ته ډاکټر له ځې دا ته الله سره زیاتی نه کوې هلکه دا خو د الله خبره ته ماتول غواړې لکه چې دا خو لکه الله سره ته مقابله کول غواړې الله فرمایي ان تتبعون الا الظن وی تاسو نه روان مگر اٹکل پسې روان و ان انتم الا تخرصون الله فرمایي اسې د اٹکل خبرې کوي نو دا یاد وساته چې دا کم خلق اراده او د اختیار نه ځان خلاصوي وایي چې موږ د الله طرف نه مجبور یو هر څه الله کوي
نا ارڅ انسان په خپل اراده او اختیار باندې کوي الله دله اراده او اختیار ورکړی دی او که موږ وایو چې هر څه الله کوي د دې معنی دا ده چې طاقت او استعداد په تا کې چا اچولی دی هغه تاله استعداد درکړی دی چې که ته زنام کوي بس ټیک ده زما و درته خوښه نه ده نه مې تا ته لیکلې ده خو ما ته معلوم وي چې ته کچۍ کوې بی